الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أو كما قال. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو د منځ باره کې یو څو ضروري مسائل درته بیانوم. منځ د نبي علیه السلام د سترګو یخوالی دی او فرمایي چې منځ د جنت کنجي ده. یو وارې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د ټولو نه بدترین عل هغه دی چې د منځ نه غلا کوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته تپوس وکړ آیا د منځ نه غلا کیدی شي؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل او چې رکوع سجده په ښه شان سره نه وي. او بل ځای کې فرمایي یو انسان به ټول عمر منځونه کړي وي او په هغې کې به هغه یو منځ هم نه قبول شوی. نو الله تعالی دې موږ د داسې منځونو نه وساتي او الله تعالی دې صحیح منځونه را نصیب کړي او د صحیح کولو طاقت دې را نصیب کړي. راځو د منځونو مسایلو طرف ته. د ټولو نه اول که یو انسان په سر باندې ټوپۍ یا پټکي ایښلې وي نو دې د خپل تندی ښکاره کړي. بل که د چېرته څادر ته وکړي وي د یخنۍ په وجه باندې نو دې د خپله خوله د څادر نه راوباسي او خپله خوله دې ښکاره کړي. اکثر له خلک اودس وکړي او د څنګل یې ښکاره وي او دې منځ ته ودرېږي. نو دې ټیم کې دله پکار دی چې لومبې دا څنګلې خپلې پټې کړي، هغې نه پس دې تکبیر تحریمه یعنې منځ ته ودرېږي. او زنانو له داسې کپړې اچول نه دي پکار، کمې کپړې چې نری وي یعنې بدن پکې ښکاري، داسې لپټا چې هغې کې د سر ویښته ښکاري په هغې کې منځ